أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ أول سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون أتذر موسى آيات پرېږدي موسى عليه السلام وقومه او دا قوم ليفسدوا في الأرض چې فساد وکي دوی پزماکه کې ويذرك او پرېږدي تا وآلهتك او ستا معبودان قال دؤل سنقتل أبناءهم زرد چې ابو وجنو مونږه زامن د دوی ونستحيي نساءهم او ژوندې به پرېږدو ښځې د دوی وإنا فوقهم او بشکا مونږه د دوی د پاسه قاهرون غالب یو قال موسى اول موسى عليه الصلاه والسلام لقومه خپل قوم ته استعينوا بالله مدد غواړئ د الله تبارک وتعالى نه واصبروا او صبر کوئ ان الارض لله بشک ازمکه د الله ده یورثها وارثان کوي د دې من هغه څوک یشاء چې اوغواړي من عباده د خپل بندگانو نه والعاقبه للمتقين او خو انجام د پاره د پرهیزګارانو دي قالو دوی اویل اوذینا مونږ ته تکلیف راکړی شوی دی من قبل ان تاتینا وړاندې د راتلو دستانه ومن بعد ما جئتنا او پس د هغه چې راغلی ته مونږ ته قال اویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام اویل عسى امید دی خایگی ربکم رب دستاسو ان یهلک عدوکم دا چې هلاک بکی دشمن دستاسو ويستخلفکم فی الارض او خلیفگان بجوړ کی دستاسو نا پزماکه کی فینظر کیف تعملون بیا به وګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ